درنو ملګرو، اوس بنګالیان هم موږ ته چیلنج راکوي. په یو خبري کانفرانس کې د بنګلادیش ملي ټیم لوبډلمشر افغانستان په باره کې داسې څرګندونې وکړې. ده وویل چې موږ به افغانستان ته داسې ماتې ورکړو چې ټول عمر به یې یاد وساتي. داسې یوه ماته چې په ټول نړیوال جام کې چا نه وي ورکړې. د بنګلادیش لوبډلمشر په غیر مستقیمه توګه د انګلند لوبډلې ته اشاره کوله. هغه لوبه چې موږ انګلند سره لرله، نو موږ په 150 منډو توپیر سره لوبه بایللې وه. یوه سخته ماتې افغانستان ته وه. نو ده هم هغه ته اشاره کوله چې هغه څخه به یې بدتر کړو. ملګرو، که غواړئ چې د کرکټ څخه ځان هره ورځ خبر کړئ، نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. له دې څخه مخکې د بنګلادیش مخکښ لوبغاړی شکیب الحسن ویلي وو چې راشد خان په زیمبابوې آیرلینډ باندې ګرم ده. ده همیش د ماشومانو ویکټې اخیستي دي او همداسې ځان مشهور کړی ده. دلته هیڅ هم نشي کولی، او که چیرې ما سره مخ شو، نو زه به داسې یو نړیوال ریکارډ پرې جوړ کړم چې ټول عمر به یاد ولري. د بنګلادیش لوبډلمشر بیا داسې وویل چې اوس موږ هغه لوبډله نه یو چې په ایشیا کپ کې وو. اوس موږ ډېر تکړه شوي یو او ډېره ترقي مو کړې ده. موږ اوس خطرناک ټیمونه ماتوو او ننګوو او افغانستان موږ ته ډېر یو عادي ټیم ده. نو ملګرو، دا د بنګالیانو خبرې وې چې مستقیم او غیر مستقیم یې ټیم ته چیلنج ورکوو. او موږ هم له لوبغاړو غواړو چې بنګلادیش ته غاښ ماتوونکی شکست ورکړي او دا غرور یې چې په دې نړیوال جام کې پیدا کړی ورختم کړي. او انشاءالله زموږ هم سترګې پر دوی سرې دي او دوی به هم ښه ورځ ونه لري. موږ به یې هم خوښ شو. ملګرو، د کرکټ معلوماتو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ.